حدیث مبارک کی راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ثلاثه لا ترد دعوتهم، درې تنه داسې دي چې الله تبارک وتعالی د دوی دعا چرې نه رد کوي. کو دوی دعا غواړي هم الله تبارک وتعالی قبلي، کو دوی خیره کوي هم الله تبارک وتعالی قبلي، چرې نه رد کوي. په هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الصائم حین یفطر، روزهدار چې کله د روژه ماتې په ټیم کې دعا غواړي یا د روژه ماتې په ټیم کې دی خیره کوي، الله تبارک وتعالی چرې نه رد کوي. د روژه ماتې په ټیم کې د روژهدار دعاګانې الله تبارک وتعالی ډېرې زیاتې قبلوي، ډېرې زیاتې قبلوي. نو د رمضان المبارک میاشت شروع ده، د روژه ماتې په ټیم کې ډېر زیات احتیاط کوئ. اکثر ماشومان خلک تنګوي نو خلک ورته کنځلې کوي، بدې ردې وایي، سپکې سپورې ورته وایي. اکثر زنانه پکې ماشومانو ته په دغه ټیم کې خیرې کوي. نو د روژه ماتې په ټیم کې چې تا ماشومانو ته خیرې وکړې، حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی چرې نه رد کوي. نو په دغه ټیم کې د خپل ځان د پاره دعاګانې غواړه، د خپلو بچو د پاره غواړه، د تمام مسلمانانو د پاره دعاګانې غواړه. چېرته د روژه ماتې په ټیم کې خیرې مه کوئ. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مور او پلار دعا د خپلو بچو د پاره. که مور دعا کوي د بچي د پاره، پلار دعا کوي د بچي د پاره، یا خیرې کوي د بچي د پاره، الله تبارک وتعالی ضرور قبلوي، چرې نه رد کوي. نو د رمضان المبارک میاشت شروع ده، زمور او پلار ته هم ډېر زیات احتیاط کوئ. یو تاسو روزهدار یې او الله د روزهدار دعا نه رد کوي، خیره هم نه رد کوي. او دویم ته مور یو ته پلار یې او د مور او پلار دعا او خیره هم الله تبارک وتعالی د بچو دپاره نه رد کوي. نو په دې ټیم کې ډېر زیات احتیاط کوئ چې د روژه په خوله باندې بچو ته چېرته خیرې د خولې نه ونه باسي، بیا به ټول عمر رسوا او ذلیل ګرځي او ته به پرې خفه یې. په دې ټیم کې د بچو دپاره دعاګانې غواړه، ځکه الله تبارک وتعالی د مور او پلار دعا د بچي دپاره نه رد کوي. دویم ته روژهدار یې، د روژه ماتې په ټیم کې د بچو دپاره ډېرې دعاګانې غواړه، الله تبارک وتعالی ستا دعاګانې د بچو دپاره نه رد کوي. بچو ته هم وامه د رمضان المبارک میاشت شروع ده، احتیاط کوئ، مور او پلار ته تکلیف چېرته ونه رسوئ. که مور ته دې تکلیف ورسو، پلار ته دې تکلیف ورسو، یو پل ته یې روژه نیولې ده او دویم مور او پلار دې دي، الله د مور او پلار خیره هم نه رد کوي او د روژهدار خیره هم نه رد کوي. نو که د روژې په خوله باندې خیره درته د خولې نه ووته، ډېر تباه او برباد او رسوا به شي. نو دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مور او پلار دعا یا د مور او پلار خیره د بچو دپاره الله چرې دا نه رد کوي. دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ودعوت المظلوم، د مظلوم، د لاچاره، د کمزوري انسان خیرې احتیاط کوئ، ډېر زیات احتیاط کوئ. د رمضان مبارک میاشت شروع ده، هسې نه چې تا ته ستا د لاسه چاته تکلیف ورسي، هغه کمزوری دی، بدل در نه نشي اخیستی او د روژې په خولې دی او اسمان ته وګوري الله کمزوری یم، الله کنځلې راته وکړې، الله ډېره بې عزتي راله وکړه، الله ډېرې سپکې سپورې راته وویلې، الله زما خو پې طاقت نه رسي، خو الله ته خو یې نه که نه، الله ته یې نه. کو چېرته د روژې په خوله باندې مظلوم اسمان ته وکتل، پوه شه چې زه غرق شو. چېرته داسې مه کوه. ودعوت المظلوم، د مظلوم او د لاچاره خیره د الله او د دې خیرې په منځ کې بالکل پرده نه وي. څنګه چې د مظلوم د خولې نه احوزي، دا ډایرکټ د الله د عرش سره ډغره خوري. الله فرمایي فبعزتي وجلالي، زما د په خپل عزت قسمي، زما د په خپل لوی شان باندې قسمي، بدل به د ای مظلومه اخلم اگر چې ټایم پکې ولګي، اگر چې ټایم په ولګي، دا ظالم به زه نیست او نابود کومه، ته صرف انتظار کوه. ودعوت المظلوم، د مظلوم خیرې، د مظلوم خیرې. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله معاذ رضی الله تعالی یمن ته لیږو نو داسې ورسره په جلب کې نبی علیه الصلاۃ والسلام روانه. معاذ رضی الله تعالی فرمایي وی څنګه چې د اس دې زین ته مې خپه کوله، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایل چې اتق دعوة المظلوم، ای معاذه د مظلوم د خیرو نه ځان وساته. ګورې اسنا د یمن گورنر دی جوړو ما، ستا به هلته اختیار په لاس کې وي، خلک به ستا ما تحت وي، اسې نه چې په کمزوري باندې ظلم وکړې. ګورې د مظلوم د خیرو نه ځان وساته، ځان وساته. الله تبارک وتعالی په خپل لوی شان باندې قسم کوي چې بدل به دې اخلم ای مظلومه اگر چې وخت په پکې لګي. نو روزه را روانه ده، دا یوازې ظلم نه دی چې ته بار د چانه سپېړه وتمبئ، دا هم ظلم دی چې ته په کور کې په زنانه او باندې ظلم کوي.
زنانه دي تاله روزه ماته تیار کړي، تاله ډوډۍ تیار کړي، تاله سالن تیار کړي، دا غي په خپل روزه ده، هغه د دې سالن نه سکه نه ده کړي، دا غي روزه ده نشي کولای ته. او د روزه ماتي ټیم وي او ته چې څنګه روزه ماته او په سالن نونې پوری کې، هغه ته په کنزل شروع کې، هغه ته په بد ورځ باندې ویل شروع کې، هغه ته تخکار سره وي، هغه په دې لړ کې وي الله زما ته پوسټ ته وکا، الله زما ته پوسټ ته وکا، الله ز کمزوري مزه سره شم کوله. د روزه ماتي ټیم ده، د روزه ماتي ټیم دی او په دغه ټیم کې ته خپلې بیبي ته کنزل کوي، ته ورته سپکې سپورې وایي، ته ورله مور یادوي، ته ورله پلار یادوي، ته ورله قام نسب یادوي، دا تا سالن پخ کړی، په دې کې مالګه کم ده، دا د خوراک دی، ته ورته بدې ردې وایي، هغه تا ته ښکاره څه نشي ویلی. خو چې ته منزله لاړ شي که نه او هغه اسمان ته وګوري، الله تا خو هر څه ولیدل. نو د روزه ماتي ټیم دی، و مظلومه د مظلومه او د خولې نه ووتو، الله به دې ګورې ذلیله کې چېرته ښاده ورځ به ونه مومي. نو د زنانه سره ظلم مه کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرونه ځان وساتئ، د مظلوم د خیرونه ځان وساتئ. نو به هر حال د رمضان مبارک میاشته د خپل ځان د پاره پکې دعاګانې غواړئ، د تمام مسلمانانو د پاره پکې دعاګانې غواړئ، د خپل اهل او عیال د پاره پکې دعاګانې غواړئ. خیری چرته مه کوئ، ظلم د چا سره مه کوئ. اسې نه چې تا بار چاته سپېړه ورکړه، د روزه ماتي په ټیم کې کېناست او د سترګو یې اوښکې روانې شوې، الله زما یې ډېره بې عزتي وکړه، الله د خلکو په مخ کې ډېر رسوا کړم، الله ته تپوس وکړه، الله به دې ګوره بیا ذلیله کړي.